رښتیا هم چې په دې تېرو 20 کالو کې د موږ په شان نور هم ډېرې کورنیو فامیلونو ډېر تکالیف ولیدل د امریکایانو او د هغو خلکو لخوا چې په دې امریکایانو په دې ملت باندې تپلي وو او لکه تا چې موږ د زندان یادوري وکړه او 15 کاله په دې کې 4 کاله مسلسل ما د تنهایۍ ژوند تېر کوټه کولپۍ وې چې هغه ډېر د سختۍ ځای و او دغسې بیا په زندان کې نور قسمه تکالیف وو خلک هم اوس هم موجود دي چې موږ چا د لاسه تکالیف لیدلي وو او ډېر روحي شکنجې همداسې موږ د فامیل په دې لاره کې ډېر اعضا په دې انقلاب کې موږ 4 وروڼه شهادت ورسېدل دا هر څه و خو اوس الحمدلله د کوم تحول چې راغلی دی په دې ورځو کې او نو دا حقیقت دی موږ دپاره مهم شی چې دی هغه اسلامي اخلاق دي د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تګلاره ده ځکه موږ مسلمانان یو زموږ داعیه د اسلام ده د اسلامي نظام قیام ده نو کله چې یو انسان په پاک نیت سره په اسلامي اصولو عمل کوي د خدای تعالی د انسان زړه خلاصوي هغه بغض او کینه شخصي عداوتونه د انسان د زړه نه وځي ما په ډېر پاک نیت سره په دې وروستیو د فتوحاتو ورځو کې دا فعالیت وکړو لکه څنګه چې امارت اسلامي مشرتابه ټول عام عفو اعلان کړې وه همداسې ټولو مشرانو په دې عمل وکړو او زه خپل د ځان په اړه وایم چې ما ډېر سرسخت دښمنان هم وو خو ما په زړه کې اوس دوی ته کومه کینه نه وه پاتې ما په زړه کې بغض نه و پاتې ځکه چې ما دپاره دغه شي کفایت کوو دغسې زموږ د ټولو مشرانو زموږ د امارت دپاره چې الله تعالی هغه څه موږ ته راکړل چې موږ دا 20 کاله د هغې دپاره جهاد کوو سپېڅلې مبارزه مو کوله قرباني مو ورکړې هغه په دې سپېڅلې خاوره د اسلامي نظام راتګ دی او د پردیو وجود د دې خاورې نه پاکول دي او د هغوی افکار فکرونه چې دلته منفي فکرونه یې راوړي دي او د انسانانو مسلمانانو عقیدې خرابول دي هغه اکثر الحمدلله اوس تقریبا 95-98% دا کار شوی دی د پاتې ورځې به نور هم